علماء کرام بیان فرمایي چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په صورت او سیرت، یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاهری صورت او د نبی علیہ السلام سیرت اخلاق هغه داسې به مثال وو چې په ټول کائناتو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او د نبی علیہ السلام صورت دومره د کمالات او جامع الکمالات بل څوک نشي راتللی دنیا کې. یعنی په ظاهری صورت او د علم کمالات په اعتبار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکمل مکمل او اکمل ذات دی. ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوندې په دې دنیا کائناتو کې څوک نه راغلی دی، نه براسي، نه راتللی سي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله فرمایي اوتیت علم الاولین والآخرین، ما ته د اولین او آخرین تمام علم الله رب العالمین را کړی. ظاهری کمالات هم د پیغمبر علیه السلام، معجزات هم د پیغمبر علیه السلام داسې معجزات دي چې د نور انبیاء او معجزات غوندې نه دي. ظاهری حسن الله رب العالمین رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. د نبی علیہ السلام والده محترمه حضرت امینه رضی الله عنها بیان کړي چې کله رسول پاک صلی الله علیه وسلم زما په خېټه کې زما په نس کې رالی حمل په صورت کې، حضرت امینه رضی الله عنها وایي د هغه بعد چې نبی علیہ السلام زما په نس کې رالی، ما به په یو کاڼي باندې په یو کلک ډبرې باندې پښه کښېښوله. هغه کلک ډبره او کاڼي به زما تر پښو لاندې داسې ویلې سو، نرم به سو لکه د وړو پیاړه چې ورته ویل کېږي، یعنی د وړو زواله چې ورته ویل کېږي، زما د پښو لاندې به داسې وو. حضرت امینه رضی الله عنها وایي چې رسول الله کله زما په نس کې رالی د حمل په صورت کې داسې موقع راله چې زه به اوبو ته ساته د اوبو دپاره ولاړم، هغه د څا اوبه به ما ته بالا راپورته سوې. وایي بیا به زنانو ما ته ویل چې ته موږ سره ځه چې ته یې بیا د څا اوبه راپورته سي، په اساني باندې اوبه راخېږي. دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت څخه مخکې معجزه ده. ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین دومره بلند بالا مقام ورکړی دی. علما لیکي چې الله رب العالمین د رسول پاک صلی الله علیه وسلم بارک فرمای ورفعنا لك ذکرک، ای زما پیغمبره ستا ذکر موږ ډیر بلند بالا کی. په کم ځای کې چې د الله ذکر نوم دی الته د رسول الله ذکر دی. اذان کې د الله اکبر د الله ذکر دی. ورپسې سم اشهد ان محمد رسول الله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. په لمانځه کې د الله ذکر د رسول الله ذکر، التحیات کې د الله ذکر د رسول الله ذکر، په اذان کې د الله ذکر د رسول الله ذکر، په حج کې، په طواف کې، په هر عبادت کې چې چیرته د الله یاد دی د الله ذکر دی الته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ذکر دی. او الله رب العالمین مخلوق ته دا هم وشوي، دا قرآن کې اعلان وکي. الله رب العالمین وایي که تاسې دا غواړئ چې الله را سره مینه او محبت وکړي، زما د پیغمبر سره مینه کوئ، زما د پیغمبر اتباع وکړي، زما د پیغمبر سنت خپل کې، الله وایي زه به در سره مینه وکړم، زما محبوب به جوړ سي. قرآن کې الله تعالی فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ای زما پیغمبره د خپل امت خلکو ته ووایه که تاسې د الله ان کنتم تحبون الله، تاسې دا غواړئ د الله سره مینه لرئ، نو فاتبعوني زما اتباع وکي، د ستا اتباع وکي یا رسول الله. او کله چې دا امت ستا اتباع وکي، الله رب العالمین فرمایي يحببكم الله، الله رب العالمین د عرش مالک به تاسو سره مینه محبت وکي. ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د الله یو عظیم نعمت دی چې په دې امت ته الله رب العالمین ورکړي دي. او یو څوک دا وایي چې د ربی د الله اتباع وکم، د الله اتباع هغه وخت پورې د الله تابعداري کېدلی نشي چې در څو پورې د الله د رسول اتباع نه کړي. قرآن کې الله تعالی فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله اطاعت وکي هغه په حقیقت کې د الله اطاعت وکي. یو آیات کې الله رب العالمین فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، اطاعت د الله او د الله د رسول اطاعت وکي. علماء کرام لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته راتلل دا د الله رب العالمین یو خاص نعمت دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي لقد من الله علی المؤمنین، الله رب العالمین په مؤمنانو باندې احسان وکي، یو عظیم نعمت او احسان هغه دا اذ بعث فیهم رسولا، چې په دې کې یو داسې پیغمبر راواستاوي محمد رسول الله یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. پیغمبر علیه السلام دوی ته د الله کلام ورشي، تزکیه کی او د قرآن کریم تلاوت دوی ته کی، د قرآن کریم تعلیم دوی ته ورکي. دا د پیغمبر راستول د الله رب العالمین وي زما په تاسو باندې یو احسان دی چې دا پیغمبر مې درکړ.
اوس دغه پیغمبر سره مینا محبت د رسول الله د پیغمبر اتباع کول او د پیغمبر تر ځان تر مال تر اولاد ټول ته بسړي محبوب ساتي بیا کامل ایمان دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. نبی با د مسلمان د پاره تر خپل ځان تر خپل اولاد تر هر څه پیغمبر د قریب وي. یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع، د نبی علیه السلام محبت، د نبی علیه السلام عشق او مینا دا بدر مسلمان تر ځان تر اولاد تر هر څه محبوب وي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. هغه وخت پورې یو مسلمان کامل مؤمن جوړېدلی نشي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې در څو پورې رسول الله وایي زه تر ځان تر مال تر اولاد تر ټولو خلکو ور باندې محبوب او ګران نسم. هغه ځکه چې الله رب العالمین رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته د تمام انبیاو علم، د تمام انبیاو کمالات الله رب العالمین تنها محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. او رسول پاک صلی الله علیه وسلم محبوب کل جهان، د ټول جهان د کائنات کې چې څومره شیان دي څومره مخلوقات دي د دې ټول محبوب. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو محبوب، رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیوانانو محبوب، رسول الله صلی الله علیه وسلم د درخت نباتاتو محبوب، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډبرو کانو د غرو محبوب، رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیوانانو محبوب، د ټول کائنات محبوب، حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله محبوب دی.